خدای ته خو مې یو څه مخکې رب ته خو مې یو بانه جوړوي که الله ستا قانون مو د مځکې پر مخ په یو کونج کې عملي کړی و دونه خو مو جوړوي که خپله حصه نه شو کې اخیستلی که خپله د قانون کې کار نه شو کولی دومرې قدر خو وکړي ملګرتیا خو یې وکړي مسلمانان یې شکر دی د خدای قانون غواړي امن راغلی تاسو لیدل په افغانستان کې څه شهیدان کېدل د ورځې به 300-400 کسان شهیدان کېدل خلکو نارې ویلې افغانستان کې بې امني ده طالب بې امني راوستلې ده نن چې امن راغلی په ټول افغانستان کې پت نشته په ټول افغانستان کې جنازه نشته تاسو لیدلي دي په دې میډیا باندې ورښيي د کابل یو سړی دی وایي پخوا به مې په 100 تابوتان ایستل اوس د تابوتانو پر ځای د وردو المارۍ جوړوم تابوت ختم شو په افغانستان کې نن دې کوم دی هم دماغ چې د فراري جوړه شوې ده نن بیا د افغانستان دښمني ستا په زړه کې ده اوس د اوسو شپې دي درته خو جلسې چې پاکستان کې ووټونه دي دا چې هره ورځ راوړي درته ووټ شروع دي جلسه جوړه د فلانکي پارټي دا سره فلانکي پارټي ده ګوره زه د سیاسي پارټیانو کې پاکستان کې د یوې پارټي سره تعلق نه لرم زه د پاکستان په سیاسي پارټي کې داخلېدل چې هره پارټي کې وي چې سړی پکې داخل وي دا ځان دپاره اور بولم دا د سړی خپل ځان ته اور اچي دا خپل کور ته اور اچي زه د یوې پارټي نه ملګری یم نه ولا که د یوې پارټي ملګرتیا کوم دا لنډ ښکاره درته وایم د خدای د دین لپاره ولا که په یوې پارټي کې اخلاص وینم د دنیا د مفاد لپاره چې د هرې پارټي سره ملګري کېږي ته اختیار لرې زه د یوې سیاسي پارټي ملګري نه یم خو د اسلام او د حق ملګری یم ګوره د دې خلاف یم چې نن څوک ولاړېږي دلته په جلسه کې د افغانستان پر اسلامي قانون رد کړي دا که د ملا په جامه کې دي که د عامي په جامه کې دي دې خلاف یم زما د شریعت او زما د قانون چې څوک مخالفت کوي د دې خلاف یم ته ناست دلیره سړی په پاکستان کې دلته خپل عشق و عشرت کوي خپلې ناروايي کوي او سیاست دې پر افغانستان باندې جوړ دی جلسه دې پر افغانستان باندې ده افغانستان کې فلانه وشول افغانستان کې دا وشوله ته د مسلمان زوی یې ته چې د ځان لپاره یو غیرت لرې د خپل ځان په امن کې راوله د خپل ملک په امن کې راوله د خپل پر ځان باندې قانون جاري کړه پرېږده افغانستان پرېږدئ کار مه پلري که نو خیر نه ورسېږي شر مه ورسوئ خدای ته مسله کېږو د خدای څه ویرېږو د آخرت څه ویرېږو قسم دې که دنیا مفادات لرو زه خدای همدلته ناست یم داسې نه وي چې زه په عمارت کې تنخوا لرم یا د عمارت بچي لرم هېڅ یو نه لرم خو دا درته وایم چې د خدای ویرېږو د دې قانون مخالفت دا د خدای د قانون مخالفت دی دا د قرآن مخالفت دی خود به بل خلک په عمارت کې او فاسقان یې فاجران به یې ناروا به یې موږ نه وایو چې د عمارت خلک ګرده ملایکې دي خو قانون اسلامي قانون دی که یو چا بد وکړل په عمارت کې د هغه یوه سړي په خاطر اسلامي قانون ته بد مه وایه زما اسلامي قانون مه غنده زما شریعت مه غنده زما اسلام مه راغنده دا چې د آخرت دپاره اور دی دا چې د آخرت دپاره د یهودو د نصاراو سره ځای جوړی دا ځان سره دوزخ کې ځای جوړی بیا غواړي په افغانستان کې بیا وینې تویې بیا پر مسلمانانو باندې یهود رانه مسلط شي بیا کافران راشي موږ خو د خدای څخه دا خواست کوو موږ الهي چې د مځکې مخ وي په افغانستان کې دا حکومت موږ د خدای دا غواړو بیا درته وایم که یو سړی دلته ناست وي خو د اسلامي قانون مخالفت کوي اسلام یې د لاسه ځي که یو سړی په پاکستان کې په جلسه کې د افغانستان پر اسلامي قانون باندې ردونه کوي دا سړی ایمان او اسلام د لاسه ولاړي دې جلسې ته مه کښېنئ دې خلکو ته مه کښېنئ دې چا ته ووټ مه ورکوه چې هغه د اسلامي قانون مخالفت کوي او ته ووټ ورکوې په دې کې ته ورسره ګناهګار یې یو چا ته ووټ مه ورکوئ زه درته وایم رسول د یوه نه والا شکایت کوم لیکن د اسلام قانون د دین قانون د شریعت قانون هغه که ما ته په پاکستان کې څوک راولي هم یې زه پر سر باندې قبلوم چې په افغانستان کې راولي هم یې زه پر سر قبلوم د هغو ملګرتیا کوو الله تعالی دې موږ ستاسو د حقه نجر کړي الله دې موږ د حق سره ملګري کړي وخت هم ناوخته شو نو آخري مسایل خو ستر مسلمان اورېدلي زه کوم پر هغه باندې بحث هم نه وکړي تاسو ته معلومه ده اختریانو ورځ ده اختران به وکړو الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته قبول کړي بیا به انشاءالله لمونځ کوو بیا دعا کوو حجانو ته به دعایې وکړو اختره والا ته به دعایې وکړو غریبانو مسلمانانو ته به وکړو دې ملک د پاکستان ته به وکړو د افغانستان ته به وکړو ټولو ته به دعا انشاءالله وکړو